سلامونه ګرانو کتونکو، دیدار یوسفزی یم. نن به زه خبره کومه د ملګرو د سوالونو په حواله باندې. ملګري اکثر په کمنټ کې د بیمارو په حواله ډیر سوالونه کوي، مختلف سوالونه یې د هغو سوالونه په خپل ځای موزون هم دي، ویلډ هم دي، او د هغو ته دا احساس چې لکه دا بیماري ده یا ماته ده یا په کور کې چاته ده او څومره زر ترې خلاصېدی شو نو ښایي. خو دلته به زه یو خبره وکړم چې لکه په طب کې هېڅ شی هم ابسلوټ نه وي، دا ټول ریلیټیوز دي. ریلیټیوز داسې چې لکه په دې کې که موږ چاته علاج لیکو یا د چا علاج کېږي نو په هغه کې ډېر څیزونه داسې چې هغې ته کاته غواړي، خصوصا د مریض چې دی عمر د ټول نه مخکې دی، بیا د هغې نه پس د هغه جنډر دی ځکه چې ځینې بیماریان په یو جنډر کې زیاتې ځینې په بل کې زیاتې، لکه جنډر مطلب دا دی چې ښځه ده که سړی دی. د دې نه پس د هغه عمر دی چې عمر یې څونه دی، بیا د دې نه علاوه د هغه فیملي هسټري څه ده، بیا د دې سره سره هغه ته څه انډرلاینګ ډیزیز یا نور د دې سره سره نور بیماری شته دی که نشته دی. نو دا یو ټول ټریک دی. د هغې نه پس د هغه انویسټیګیشن څه شوي دي که نه، او دوایي څه خوړلې ده، څه پې ښه راغلي دي، څه پې بد راغلي دي. نو دا ټول لکه یو اوږد پروسس دي، دا ټول ټریک دا روان وي. بیا چې اکثر ډاکټر له لاړ شي نو هغه په یو خاص دغه باندې واچوي، رژیم باندې هغه واچوي، هغه دوانې ورته ولیکي که د هغې سره ښه نه شي نو بیا کمۍ زیاتوي، ټریک ته ګوري، بیا که هغه ښه نه شي نو بدل یې هم کړي. نو د خبرې مطلب مې دا دی چې دا یو اوږد لانګ پروسس وي. اکثر ملګري داسې سوال وکړي په کمنټ کې چې د هغې لکه څه جواب نه شي کېدی، اوپن اینډډ وي. لکه څوک وایي چې یاره زما په مخ دانې دي، دا به څنګه ښه شي. نو د هغې سره ډېر لوازمات دي. بیا که څوک وایي چې یاره په کور کې چاته شوګر دی نو د هغې بیا نور ډېر لوازمات دي. څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه په دې ټولو باندې زما ویډیوګانې شته دی، هم هغه تاسو کتی هم شئ او د هغې نه تاسو فایده هم اخیستی شئ. دلته به زه دا خبره هم وکړم چې بدقسمتۍ نه زموږ په ملک کې داسې قصه ده چې لکه خلک په لنډه لار راګرځي او اکثر داسې وي چې یو مریض یو هغه ته دوانې ولیکلی شي، وختي طور ښه شي خو نورې مسلې جوړې کړي. کله چې موږ ته په میډیسن کې اوله خبره دا کېږي چې ایوری میډیسن از پویزن، هر دغه دوايي چې د هغه زهر دی او زهر په دې دی چې لکه د هغې غلط استعمال وشي نو ډېر زیات نقصان رسوي. زموږ په پاکستان کې انټي بایوټیک چې اوس کوم دی نو د هغې ته ریزسټنټ چې دی ډېر زیات سیوا شوی دی او تقریبا په 10 کې 8 انټي بایوټیک چې دي هغه په عام مرضونو کې کار نه کوي. د هغې وجه دا ده چې لکه هغه په غلطو بیمارو کې ورکړی شي او په غلط طریقه استعمال شي یا کورس پوره نه شي یا د هغې په هغه ځای کې حاجت نه وي. نو څوک چې دغه دوایي خوري نو هغه ته هم مسله جوړه ده، څوک چې ورکوي نو هغه هم بد کوي. نو په کار ده چې په دې خبرو باندې موږ ځان پوهه کړو. اوس لکه دې چینل بیا مقصد څه دی؟ دې مقصد اصل کې دا دی چې کومې کرانیک بیماریانې دي یا کومې اوږدې بیماریانې څنګه چې ما تاسو ته وویل لکه شوګر شو، بلډ پرشر شو، داسې نورې دوایانې دي، بیماریانې دي. نو په دې کې لکه دا تاسو ته ښویل کېږي چې آیا د شوګر لکه راځي څنګه، د دې که راشي نو د دې علامات څنګه دي، موږ ځان څنګه بچ کولی شو، بیا چې کومې دوانې خوري د هغې طریقه کار څه پکار دی، د هغې سره بیا پرهیز څه پکار دی، دغه شان د بلډ پرشر دا دي. نو په دې کې بنیادي خبره هم دا ده چې لکه تاسو په وخت باندې په دې پوهئ چې یاره دغه علامات دا کېدی شي، په وخت باندې ځان ډاکټر ته ورسوئ، د هغې سره چې روټین کوم نور ټیسټونه پکار وي هغه وکړئ یا د هغې سره پال پرهیز دی هغه وکړئ. د دې سره سره لکه بیا بله خبره دا خو ما د کرانیک بیماریانو وکړه، بیا ایمرجنسي بیماری داسې دي لکه اوس خدای مکړه چاته په کور کې هارټ اټیک وشو نو په دې باندې زما ویډیو شته چې هارټ اټیک څنګه کېږي او د هغې چې وشي علامات یې په کور کې تاسو مریض ژوند څنګه بچ کولی شي، هله به څه ورکوي په وخت چې دی ډاکټر ته ورسي. دغه شانتې لکه که څوک بجلی ونیو دا ایمرجنسي ده نو په دې ایمرجنسي په وخت کې تاسو څه کوئ، یا په چا تندر را پرېوتو یا چاته اپنډکس دغه شو ده هغه ته د هغې درد دی نو تاسو به یې څنګه پېژندی شئ، یا اکسیډنټ وغیره وشي نو په هغې کې فرسټ ایډ تاسو څنګه ورکولی شئ، یا د چا بلډ پرشر ډېر های او هغه ته اچانک فالج اټیک وشو نو په هغه باندې اثرات څه د هغه علامات څه هغه تاسو څنګه ځان بچ کولی شئ. نو د دې چینل مقصد بنیادي دا دی چې تاسو له مونږه زه طبي آګاهي درکړو. طبي آګاهي داسې چې په ټولنه کې خوره شي چې آیا تاسو د دوایانو غلط استعمال مه کوئ او کوئی بیماري نو د هغې په ټریک باندې به څنګه ځئ، که اوږده بیماري او که ایمرجنسي نو په هغې کې تاسو ځان څنګه محفوظ ساتلی شئ. زما خیال ده چې د ملګرو په دې باندې دغه شي تسلي شوي او که بیا هم د دې نه علاوه لکه زه یو ویډیو جوړه کړم او په هغې باندې دا ویډیو په حواله د چا کمنټ نو بالکل کوئ، تاسو کولی شئ، خو دا ویډیو په حواله باندې چې یاره دا خبره باندې پوهه نه شو یا دا څه قصه ده او که د چا ضرورت یې د دې نه علاوه نو هغه دې صرف دا کمنټ کوي چې یاره په دې باندې ویډیو پکار ده چې آګاهي وشي نو په هغې دغه باندې په هغې مسله یا په هغې بیمارۍ به زه کوشش کوم چې لکه په هغې باندې زه تفصیلي ویډیو جوړه کړم چې د هغې پوره دغه تاسو خبر شئ، د هغې نه آګاه شئ چې لکه که راشي علامات او بیا ځان څنګه بچ کولی شو، څه طریقه کار دی، څه ټسټونه دی، څه علاج دی.
زما خیال ده چې د ملګرو به تسلي شوي او زما همدغه غوښتنه ده ستاسو نه چې کوشش په خپله هم کوئ چې د دوايانو غلط استعمال ونه شي او په خپله کوړمه کې په خپل ملګرو کې دا خبره هم خپره کړئ چې د دوايانو هسې استعمال چې دی نو هغه لکه زهر دی او وجود ته نقصان رسوي. ډېره زیاته مننه.